د پکتیا والي د پکتیاوالو لخوا ډیر سخت بې عزته شو. پکتیا والي ولې داسې کار وکړ چې خلکو بې عزته کړ؟ د ننګرهار والي پیښې کولې خو ترې غلطې شولې. ولس څه ورته ویلې؟ دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. وروسته له هغې چې د پکتیا ولایت والي شمیم خان کټوازی له کورونا څخه د احتمالي مړه کیدونکو کسانو د ښخولو لپاره د 50 جریبې ځمکې د بیلولو خبر ورکړ، په ټولنیزو رسنیو پراخ غبرګونونه راوپارول. د پکتیا د والي په خبره په همدې هدیره کې به یوازې له کورونا مړه کیدونکو کسان د ښاروالۍ د کارکوونکو په لاس خاورو ته سپارل کیږي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو د والي دا کار غیر منطقي بللی او توندې نیوکې ورباندې کړې. د فعالانو په خبره والي د دې په ځای چې د روغتیایي برخې د ښه کولو لپاره ګامونه واخلي، برعکس هدیرو ته ځمکې ځانګړې کوي او له ولس روحي ارامتیا تروړي. د ټولنیزو رسنیو یو تنفعال منصور سمسور په دې تړاو لیکلي، د شرم اخري حد والي صاحب او ورسره ولایتي ادارې د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د دې په ځای چې د مړو ته هدیره ځمکه تعیین کړي. ښه به دا وي چې د کنټرول په اړه لازم تدابیر ونیول شي. نور ولایتونه لګیا دي ورته روغتونونه جوړي، د پکتیا ولایت والي صاحب محترم لګیا د هدیرې جوړوي. د سیف الله احمدزي په نوم یو بل تن لیکلی دی، ډیر کمعقل والي یې د روغتون پر ځای ورته هدیره جوړوي. ډاکټرانو او نرسانو او د شفاخانې کارکوونکو ته ځانګړی لباس ورکړه او داسې نور لوازم غم وخوره، د غریبو لپاره مرسته وکړه. نور خو مو پکتیاوالو ته کوم خدمت ونه کړ، الله مو زر له پکتیا ورکړه. د باز محمد طبیب په نوم د ټولنیزو رسنیو یو فعال بیا والي د زرکلن اتڼچي بللی چې د ده په خبره اشرف غني په پکتیا باندې له تیرو څو کلونو را په دې خوا مسلط کړی. د احمد کریم په نامه یو بل تن لیکلي، آفرین لا په دې پرمختګ، هدیرې جوړوه، دا خو د کورونا د مخنیوي سمه تګلاره لري. د لا بریا په هیله هغه د ملا بجلیګر خبره هیڅ شرمېدلو. نبی علیزی بیا وایي، یاره والي ته خو بیخي بې منطقه کارونه کوي. دا یې په وقایه کې نوی ګام غوره کړ چې موږ یې په کتابونو کې هم نه دي ویلی. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره حتما لایک کړئ. خپل نظرونه مو راسره حتما د والي په دغه کار په تړاو شریک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.